بسم الله الرحمن الرحیم. دوست الله کوم یما دا چې زما ای حبیب الله، سردار کونین، فخر دو جهان، امام الانبیاء، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. الله جل جلاله پتا باندې مین دی. ته محبوب او معشوقی، ته ورته له هر چا ګران یې. نو ځکه خو دستا فروش والفیدا غرنا او ځمکه سما پاک عرش کلام او جنت دوزخ او ټوله دنیا ستا په خاطر څرګند شو قدرت د هغه الله د عظمتونو نبی. دوست الله د الله حبیبه په ښایست دې بیخي حد کړی دی. پیغلو د یوسف علیه السلام په لیدو ګوتې غوڅې کړې او پوه پرې نه شوې. که هغه وخت یې ته لیدلی وای نو ستا د ښایست په شغلو به د هغوی زړونه غوڅ شوي وای او پوه شوي به نه وای. نو ځکه خو ستا له ښایست شرمېږي سپوږمۍ او لمر جانانه بل چې ښایسته دی دومره ستا دی اثر جانانه د ستا په مخ ټول جهان شو منور جانانه د ښایستونو نبي. خوږو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری معصوم افغان. رښتیا هم چې د الله جل جلاله رسول صلی الله علیه وسلم ډیر صفتونه لري. د ده له رویه دنیا پیدا او دنیا رڼا ده. دا چې موږ د ده صلی الله علیه وسلم امتیان یو، الحمدلله. نو زه یم رفیع الله معصوم او دا دی معصوم افغان آفیسیل، زما د یوټیوب چینل. انشاءالله چې په دې چینل به زه تاسو ته ښایسته او په زړه پورې دیني معلومات، همدارنګه له بعضې ملګرو سره مرکې او بعضې نور جالب معلومات په ښایسته فصیحه او روانه ژبه وړاندې کوم. نو له تاسو څخه مې هیله دا ده چې زموږ د تشویق لپاره تاسو زموږ دغه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، تر څو موږ وکولی شو تاسو ته دغسې ښایسته ویډیوګانې چمتو کړو. کامیابه، سرلوړي او آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ما جدائی پزړه غمجن یما دوست الله پتا مین یما دا چې زما نو زه شتمن یما لا ما جدائی پزړه غمجن یما.